تاسو لږ فکر د شیخ صاحب په ژوند باندې وکئ. دا په زرګونو بیانونه چې موږ او تاسو نن اورو، په زرګونو بیانونه، نو دا بیانونه خو داسې نه چې د بیانو ته اوزګارو ناستو خلکو ته بیانونه کول. د دې بیانونو ترڅنګ شیخ صاحب ټوله دوره درس کوله، ټوله دوره. آخره کې بل شیخ صاحب ورسره 2 کتاب هغې ته ورکړي، نوره دوره هغه عمده کتابونه د دورې د سره و. دا دوره درس کوله، میلمانه پالل، شاگردان پالل، مریدان پالل، درس کوو. د هغې ترڅنګ داسې وخت راغلی دی چې په شواروز کې 4 پروګرامونو تم تللی، 5 تم تللی، 6 تم تللی، او 1-2 خو به وو، دا خو وو، او بیا خاص کر د ربیع الاول په میاشت کې. نو د دې ټولو شیانو ترڅنګ تاسو فکر وکئ، دا د انسان د عقل نه لوړې خبرې دي. یو سړی د تر 1 بجې درس وکړي، د 1 بجې نه بعد د بیا روان شي، په 5-6 جلسو کې د اشتراک وکړي، خلکو ته د بیان وکړي، او هر چا ته د هغې خپل انداز کې بیان. بیا د دې د شپې بیرته راشي، خپل کتابونه د مطالعه کړي، او د مطالعې ترڅنګ د بیا آرام وکړي، او سهار د بیا شاګردانو ته درس وکړي. دا زما ستا د عقل مسله نه ده. یو ورځ به یې سړی وکړي، یوه هفته به یې سړی وکړي، خو چې دا د ژوند مونږ ته معلوم وه، دا ژوند د مبارک په دغه انداز تیر کړی دی. دا د انساني وس مسله نه ده تر هغه وخته پورې چې انسان ته رب العالمین توفیق نه عطا کړی. دا د الله تعالی خاص توفیق و. تاسو ته فکر مه کوئ چې دا بیانونه به داسې انداز کې کړي چې د به 10 ګنټې خوب کړی او بیا به لاړه بیان به یې کوو. دا بیانونه چې نن یې موږ او تاسې اورو غیر د جمعو د بیانونو نه، دا یې دغسې انداز کې کړي چې ټوله ورځ یې درس کړی، په شپه ورځ کې 3-4 جلسو کې اشتراک کړی، او په دې 3-4 جلسو کې چې دی حاضري کړې ده، د هغې نه بعد بیا راغلی کتابونه یې کتلي، او بیا طالبانو ته درس هم ویلی، او درس هم داسې درس نه و چې ځان یې ته خلاص کړی. تاسو یې اورئ، درسونه یې موږ او تاسو په منځ کې موجود دي. علما ترې استفادې کوي، شيوخ ترې استفادې کوي، لکه څنګه چې مخکې مفتي صاحب وفرمایل. تاسو د رب په ذات یقین وکړئ. ما ته ډېر معلوم دي چې دا درسونه کوي که ملا صاحب ترجمه کوي، درس کوي، دا ډېری ما اورېدلي دي، ما ته اورېدلي چې ماسخوتن دغه مبارک درسونه اوري او سهارلګي شاګردانو ته بیانوي. نو چې عالم د چا درس اوري او بیا سهار شاګردانو ته بیانوي، او دا درس دی بیا دغسې انداز کې شوی او په دغسې تنګ وخت کې شوی، او بیا د درس په هر لحاظ برابر وي، دا محض د رب العالمین د عطوانه او د الله تعالی د توفیق نه بل شی نشي کېدلی. دا د قبولیت د عمل نښه وه. او آخري خبره چې په هغې باندې اکتفا کومه هغه دا چې د عمل د قبولیت نښه هغه محبت د صالحینو وه او بغض د الله تعالی د دشمنانو سره. تاسو ته معلومه ده د حضرت شیخ صاحب محبت او مینه د رب العالمین د دوستانو سره دا د هیچ چا نه مخفي نه ده. بغض د اهل زیغو سره او د بدعقیده خلکو سره دا د هیچ چا نه و مخفي. تاسو به اورېدلي، یو کلیپ مې اورېد ورته دا خبره ته بار بار ما مخامخه به اورېدلې ده. مبارک به فرمایل چې د الله په ذات یقین وکئ چې د اهل زیغو سره د زړه نه کرکه لرمه، د زړه نه را باندې بد لګېږي، دې ته چا مجبوره کړی نه یم چې د چا دپاره لګیا یم، د زړه نه مې د الله د رضا دپاره ورسره کرکه ده او ښه را باندې نه لګېږي. او تاسو ولیدل چې دا څومره په خپل دور کې د مبارک مقابله د اهل زیغو کړې ده. نن که څوک ورباندې سترګې پټوي د دغه عظیم نعمت به ناشکري وي. دا د الله تعالی یو عظیم نعمت و، که دوست و که دښمن وه هغه ترې استفادې کړي. څوک یې مني او که یې نه مني هغوی ترې استفادې کړي دي، او د چا مخې ته چې لیکل پراته وه او حوالې پیش کولې هغه ما په سترګو لیدلي دي چې د دغې ځای نه یې لیکلې حوالې د ځان سره وړي دي او سبا به برید په خپل تاوول.